د ازادۍ راډیو د ډیجیټل انځوریزو پاڼو څارونکو سلامونه، زه سید شینواری یم او د دې اونۍ اوومه ورځ خپرونې ته مو هرکلی کوم. تېره اونۍ د افغانستان لپاره د هرات د زلزلې له امله له ناورینه کمه نه وه. پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند دایره هم خورا راتنګه شوه، خو د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ نښتو او بمباریو هم د نړۍ سیاسي اوضاع کافي اندازه خړه کړې ده. دا ځل اوومه ورځ په همدې موضوعاتو د تحلیل لپاره ځانګړې ده. راسره پاتې شئ. بیا هم ستړي مشئ. تېره اونۍ د اکتوبر په 9 او 11 افغانستان د خپل معاصر تاریخ تر ټولو د درنو تلفاتو لرونکې زلزلې په هرات او بادغیس کې تېرې کړې چې لا هم تر خاورو لاندې د قربانیانو د پاتې کېدو اندېښنې شته. د اوچا د ورکړل شویو احصایو له مخې په دې زلزلو کې چې لا هم ځمکې ته وخت ناوخت ټالۍ ورکوي، تر اوسه 112 کلي له منځه تللي، لږ تر لږه 11,000 کسان په یو نه یو ډول ترې زیانمن شوي دي. په دې زلزله کې د قربانیانو د شمیرو په ورکړه کې که څه هم دقت نشته، خو د طالبانو د ورکړل شویو شمیرو له مخې پکې له 3 تر 4 زرو زیات کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ازادۍ راډیو ته د رالېږل شویو ولسي معلوماتو په بنسټ ځینې داسې کسان هم شته چې ورک دي او په رایستلو پسې په ولسي کچه هڅې روانې دي. فامیلامون زیاد شد. یک پسر از خودم فوت کرد، یکم زخمی بودم حالا برد، دیگه کلا هم زیر آواره شد. مادر خبرم نیا، دختر نیا، پسر نیاز از خواهر از هیچ خبر نیم. استغفر الله. تو منظور خدا. او د زلزلو د معلومولو نړیوالو احصایو له مخې هرات تېره اونۍ له لومړۍ زلزلې وروسته شاوخوا 20 ځلې ټکانونه خوړلي او د ټولو زلزلو مرکز تر ځمکې لاندې له 10 تر 11 کیلومترو پورې ښودل شوی دی. لومړۍ او وروستۍ زلزلې 6.3 درجې اټکل شوي چې مرکزونه یې د تباهۍ له ځایه له 25 تر 11 کیلومترو لرې د هندوکش د غرونو د لویدیځه سلسلې په وروستیو کې اټکل شوي. په افغانستان په لویدیځ او مرکزي سیمو مرکزي ولایتونو کې وروستۍ زلزلې چې دي د نسبتا د ایشیا د پلیټونو په نسبت د عربستان د پلیټ د شمال طرف ته چې کوم خوځښتونه دي د هغه له کبله رامنځته کیږي. وروستۍ زلزله چې وه شیلو ارتکویک و 10 کیلومترۍ کې د ځمکې قرار لرلو، نو دغه زلزله چې وه د دې پسې افټر شاکونه چې دی په عموم کې ډېر کم اندازه د دې اصلي زلزلې څخه په کم اندازه باندې رامنځته کیږي، خو داسې یو کم هغه کې واقع شي چې داسې اصلي د زلزلې په اندازه باندې رامنځته شي، ځکه چې کومه انرژي چې د هغوی لري د پلیټونو چې د فولټ د ریلیز په وخت کې کومه انرژي ورکوي نو ریلیز کوي، هغه په هغه ول کې زیات دی. وروسته بیا چې ځان بیرته موومنټ ته ځای پر ځای کوي دغه پلیټونه، نو هغه اندازه باندې انرژي نه لري. د سیسمولوژي له نظره که چیرې په یوې منطقه کې یو زوروره زلزله منځته راغلې وي، نو د دې ډېر امکان شته دی چې دغه زوروره زلزله بیا تکرار شي په راتلونکي کې. افغانستان تیر کال جون میاشت په پکتیکا کې هم له دې نسبتا کمې خو د 6.2 درجې سختې زلزلې ولړزوه چې سلګونه کورونه تخریب کړل او قربانیان واخیستل. خو تر ټولو درنې زلزلې چې تلفات هم لرل نږدې 70 کاله وړاندې تجربه شوي دي. د جیولوجستانو په وینا افغانستان که څه هم د ویدو آتش فشانونو کور دی، خو دا ډول زلزلې پکې د ځمکې لاندې پلیټونو د ماتېدو او حرکت له امله رامنځته کیږي. متاسفانه په افغانستان کې د زلزلې د تلفاتو یو علت او اساسي علت هم د ودانیو ابتدایه جوړښت دی چې هغه نورمونه چې انجینري ایجابوي په هغې اساس باندې نه جوړیږي. خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې خلک دا په نظر کې ونیسي او کوم ودانۍ چې خپلې جوړوي د انجینیر سره په مشورې او دغه په ډیزاین باندې مخکې ولاړ شي. که چیرې په کلو بانډو کې وکتل شي، اکثریت ودانۍ د محلي موادو لکه خښتو، خټو او د ډبرو څخه جوړې شوي دي. د دې لپاره هم باید چې د ډیزاین انجینرانو یو ګروپ وټاکل شي او دغه ودانۍ وکتل شي او هغه ودانۍ چې کمزوري دي باید هغې لپاره تحکیم کاري وشي. د طالبانو د لومړنیو معلوماتو له مخې د هرات زلزلو په زنده جان، رباط سنگي، انجیل کروخ، ګلران، غوریان او کوهستان ولسوالیو کې له 100 زیات کلي ویجاړ کړي، خو ځایي خلک دا شمېر د 70 کلو په اندازه ښیي. اما اوچا ویلي چې د ویجاړو شویو کلو شمېر له 112 هم اوړي. له تېرې اونۍ راهیسې د هرات خلک له بوږنوونکي حالت ویریدلي او شپې د کورونو د خونو تر چت لاندې د تېرولو پر ځای شنه اسمان لاندې په سړکونو او واټونو تېروي. د زلزلې د قربانیانو تر ټولو بوږنوونکې پیښې د ګڼو خلکو د بسته کورنیو د له منځه تلو دي. په زلزله کې د یوې کورنۍ 14 غړي هم له منځه تللي، داسې کورنۍ هم له منځه تللي چې ایله یو ماشوم ترې د ویر په ټغر پاتې دی.
یو سپینګیری بابا د خپل کورنۍ د غړو مړي شماري او چې 10 مړي وشماري سلګي نیسي. یو هیوادوال د خپل ویجاړ شوي کور په کنډواله ولاړ دی. د هیڅ چا د ژوندي پاتې کېدا امید هم نه دی ورپاتې. سیاسي او مدني فعال جاوید مومند چې دا مهال هرات کې دی له آزادۍ راډیو سره د سترګو لیدلی حال ویلی دی. د همدې له وجې نه چې ډېر زیات تلفات دي د هرات ښار کې خلک راوتي دي او خلک ډېر په اندېښنې دي. نو الله پاک د ټولو ورحمېږي. تر ډېره بریده پورې بیا زموږ معصوم کمکیان یعنی کوچنیان پکې شهادت رسېدلي، زنانه پکې شهادت رسېدلي. داسې کورنۍ وې چې تقریبا د یوې کورنۍ 12 کسانه. کله چې موږ هلته لاړلو هغه ساحه مو لیدله، مکمل هغه ساحه تخریب شوې ده. یعنی هغه کلی ټول تخریب شوی، هیڅ هم پکې پاتې نه دي. اوس هم په دې لټه کې ول چې د ځمکې د خاورو تر لاندې کوم شهیدان چې پاتې دي هغه راوباسي. موږ پخپله پرون تقریبا 480 شهیدانو جنازې لمونځ وکړ چې ډېری پکې معصوم کمکیان ول چې تاسو لیدلي و. نو واقعا د هغه د لیدو توان نه و چې موږ وګورو هغه، او بیا د خپل کورنیو ته سپارل کېدی. دغه د هرې کورنۍ کوم شهید چې پیدا کېده د دوی ژړا، د دوی هغه فریاد د چې لیده واقعا زړی سړي تکه تکه کېده. داسې کورنۍ وه چې پخپله په ایران کې مزدوري لپاره تللی و، د بیکارۍ له وجې نه تللی و ایران ته، چې خبر شوی و چې زلزله شوې و راغی ټوله کورنۍ له منځه تللی و، یوازې دا پاتې و. داسې کورنۍ مې ولیده چې یو ماشوم پاتې و، نو ټول کورنۍ له منځه تللی و، شهادت رسېدلي و. یعنې دا په افغانستان کې زه فکر کوم لومړی ځل به وي چې د طبیعي آفت له وجې داسې یو مرګونې پیښه رامنځته شوې وه چې په زرګونو کسان پکې په شهادت ورسېدل، په زرګونو کسان پکې ټپیان شوي، په زرګونو کسان یا په سلګونو کسان به اوس هم تر خاورې لاندې دي. او داسې ښکاري چې د نړۍ په تود سیاسي او جګړیز چاپیریال کې د هرات لوی ناورین د نړیوالو تودو مسایلو له امله له نړۍ هیر وي. شنونکي وایي دا د افغانستان د ناورین ځپلیو ولسونو لپاره سختې شیبې دي، خو نړیوالو ته له افغانستان د مخ اړولو له کبله سوال ده. تر ټولو زیات غبرګون د پاکستان مرستې ته ښودل شوی. د پاکستان صدر اعظم له زلزلې څو ورځې وروسته او په ځنډ له افغانانو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي د طالبانو د حکومت د غوښتنې په اساس افغانستان ته 50 خیمې او 1500 کمپلې استوي. حال دا چې له زلزلې وروسته په ننګرهار کې طالبانو له پاکستان رااړول شوي 50 بوجۍ بارود هم نیولي وو. خلکو ویلي د افغانستان اسلامي جمهوریت په 2015 کال کې چې ډیر بې وزله او د پاکستان زلزله ځپلیو سره $15 ملیونه مرسته کړې وه او ډاکټران یې هم ورستولي وو. چین چې وروستیو 2 کلونو کې بیا د افغانستان له سیاست، قانون او اقتصاد څخه د غوښنې برخې د اخیستلو هڅه کوي او د افغانانو خواخوږی ځان بولي. په کابل کې سفیر ژاوژینګ طالبانو ته ایله $2 لک د هرات زلزله ځپلیو سره د مرستې په نوم سپارلي. بلخوا د سعودي عربستان پاچا د $2 ملیونه مرستې او د ملګرو ملتونو بشري مرستو همغږی سازمان $15 ملیونه مرسته اعلان کړې ده. متحده عربي اماراتو بیا 33 ټنه خوراکي مرسته استولي او طالبانو چې د ترکیې د زلزلې په ناورین کې 15 ملیونه افغانۍ مرسته کړې و، برعکس ترکیې له نغدي مرستې پرته هرات ته یو روغتیايي ډله استولي. جاپان بیا د مرستې سینه ډبولې، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا هیواد څومره مرسته کول غواړي. د بریټانیا سور صلیب هم یوازې د مرستې وعده ورکړې، خو نورې څه نه دي ویلي چې د کتونکو په وینا دا ټولې مرستې کمې او د هرات په درد نه دوا کیدونکې دي. خو د نړیوالو د کمې توجه لامل هم د افغانانو د سیاسي نمایندګۍ نشتون بللی دی. د هرات او بادغیس له زلزله ځپلیو سره مرستې لپاره د افغانستان مشهوري څیرې هم میدان ته راښکته شوي. راشد خان په نړیوال جام کې د ټولو لوبو فیسونه د هرات زلزله ځپلیو ته وقف کړل. په آنلاین ډول یې فنډ ریزینګ هم پیل کړی دی. هندي شخصیتونه هم ورسره پکې ملګري شوي او د نړیوال جام په سټیج هم افغانستان ته مرسته غوښتي. بلخوا د افغانستان د کرکټ ولسمشر محمد نبی هم ورته اقدام باندې لاس پورې کړی او د خپل خیریه بنسټ له لارې مرستو ته چمتوالی اعلان کړی. افغاني نژاده هندي نامتو سندرغاړي عدنان سمیع هم چې د اجدادو ریښې د هرات ده په هند کې د مرستو راټولولو لړۍ پیل کړي. افغان سوداګر او د عزیزي بانک بنسټګر میرویس عزیزي هم په خپله ایکس پاڼه د 200 ملیونه افغانۍ مرستې اعلان کړی دی. خو افغانستان کې د عزیزي بانک یوې موثقې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته په ډاګه کړه چې دوی ته دمګړی د 10 ملیونه افغانیو امر شوی دی چې زلزله ځپلیو ته ورسول شي او د خپل مشر بل امر ته انتظار دي.
د افغانستان وتلیو سندرغاړو فرهاد دریا د هرات د زلزلې ځپلیو لپاره د مرستو په ټولولو پیل کړی او شفیق مرید بیا په خپل خیریه بنسټ کې د زلزلې د قربانیانو د کورنیو ماشومانو ته د روزنې د اسانتیاو برابرولو سینه ډبولې. دغه راز د خیبر پښتونخوا سوداګر جاوید افریدي هرات لپاره 10 میلیونه پاکستاني کلدارې مرسته اعلان کړې. د کرکټ لوبغاړو بیا په کرکټ بورډ کې 2 میلیونه افغانۍ سره راټولې کړې دي. د افغانستان اوسنی او پخوانی سیاستوالو چارواکي چې په ګڼو یې د ډیرو پیسو او کاروبارونو د لرلو راپور نشته، خو تر اوسه یو هم د هرات او بادغیس د زلزلې ځپلیو سره مرستې ته نه دی راوړاندې شوی. د افغانستان پخوانی ولسمشرانو حامد کرزي او اشرف غني او همداراز پخوانی اجرایي رئیس عبدالله پر نړیوالو کورنیو سوداګرو او خیریه سازمانونو د هرات د لاسنیوي غږ کړی دی. د ولسمشر پخوانی مرستیال امرالله صالح د هرات په ناورین ځپلیو د عمومي قیام غږ کړی او د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار ډاکټر سپنتا چې د هرات همدې د زلزلې په تړاو د طالبانو د مرستې رسولو په پروسه نیوکې کړې دي. پاتې لوړپوړو سیاستوالو ګلبدین حکمتیار، حمدالله محب، تورن اسماعیل خان، صلاح الدین رباني، معصوم ستانکزي، احمد مسعود، عمر زاخیلوال، عمر داودزي، کریم خورم، استاد سیاف، عطا محمد نور، جنرال دوستم، فضل هادي مسلم یار، یونس قانوني، محمود فضلي او نورو یوازې په خواشینۍ او غم شریکۍ اکتفا کړې ده. طالبانو بیا چې وروستیو 2 کلونو کې د لوړو عوایدو د راټولولو ادعا لرله، له ارګه 100 میلیونه افغانۍ د هرات زلزلې ځپلیو ته ځانګړي کړي دي. چې کوم دخیل ریاستونه په هرات کې وه، که مقصد هغه د سرې میاشتې وه، که د ضد حوادث وه، که د نورو وزارتو وه، هغه هلته دستې په کار اخته شوله، خپل وس و توان یې وکړي، انځانونه یې ځای ته ورسول. طالبانو همداراز د هرات د مرستو همغږۍ ته کمیسیون هم جوړ کړی، خو د دوی هیڅ چارواکي هم له خپلې شخصي سرمایې څخه د هرات زلزلې ځپلیو ته د مرستو کوم اعلان نه دی کړی. د دوی لوی درستیز قاری فصیح الدین د هرات د ناورین ځپلیو جنازې ته ورغی او د رئیس الوزرا مرستیال ملا غني برادر د روغتیا وزیر قلندر عباد د پیښې د ځای لیدو ته ورغلی او له شتمنو تجارانو د ناورین ځپلیو مرستې ته د راوړاندې کېدو غوښتنه کړې. خو بل خوا د هرات او بادغیس له زلزلې ځپلیو سره د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ولسي خواخوږي تر ټولو وړاندې روان. ځوانانو په خوست، کندهار، غزني، زابل، پکتیکا، نورستان، کابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، پکتیا او حتی د ولسوالیو په کچه د هرات د خلکو لپاره د مرستې ټولولو خیمې درولې وي. په ننګرهار کې د درملو اتحادیې بیا د ناورین ټپیانو ته د درملو ټولولو کمپاین هم کړی. د خوست د ښوونځیو یو شمېر کوچنیو نجونو بیا د خپل ورځني مصرف پیسې د هرات د خلکو لپاره لګول شوي صندوق کې اچولي. او د افغانستان ښځې که څه هم له 2 کالو راهیسې د کور بندیوانې دي، خو په کابل کې یوه فعاله او خبریاله حسینه همدرد د هرات د خلکو د لاسنیوي لپاره راپورته شوې ده. حسینه همدرد چې د خپل کور کالي هم د هرات زلزلې ځپلیو ته بیل کړي، په خپل کمپاین کې تر اوسه نږدې 100 جوړه نارینه کالي، له 100 جوړو زیاتې ښځینه جامې، د ماشومانو د کالیو 60 بستې ښځینه او نارینه بوټان، کمپلې او یوه اندازه خوراکي توکي راټول کړي دي. حسینه او د ژوند ملګری د خپل خیریه کمپاین لپاره ټولنیز رسنۍ هم استفاده کوي او له خلکو غواړي چې په یو وار مرسته اکتفا ونه کړي، بلکې د ژمي په راتلو سره هم هراتي ناورین ځپلي هیر نه کړي. خو پوښتنه دا ده چې حسینه همدرد به دا مرستې هرات ته څنګه رسوي؟ له خیریه بنسټونو سره ما خبرې کړې دي او د هغوی سره په دغه تفاهم رسېدلی یاستو چې د دغه کمپاین په پای کې او داسې حداقل موږ وکړی سو یو ډېر شمېر مرستې ترلاسه کړو او هغه په همدې توګه منظم یې کړو او بیا یې هرات ته ورسوو، انتقال یې کړو. نو د خیریه بنسټونو له لارې څخه به د هغوی په واسطه به دغه مرستې هرات ته انتقال کېږي او هلته به هېوادوالو ته ویشل کېږي. او اوس هم د افغان کډوالو مسایل. که څه هم افغانستان تیره اونۍ له ستر ناورین لاس تر زنې کېناسته، خو د پاکستان د حکومت دریځ لا هم د افغان کډوالو په اړه نه دی بدل شوی او حکومت یې ټینګار کړی چې د روانې اکتوبر میاشتې له پای وروسته به د ټولو غیر قانوني افغانانو ایستلو چاره پیلوي. بلخوا دا اونۍ د طالبانو مشر راستنیدونکو کډوالو ته ځانګړی کمیسیون هم اعلان کړ. د دوی د خارجه وزارت مرستیال عباس ستانکزي پاکستان ته بیا له کډوالو سره د ګزارې کولو خبره وریاده کړه، خو په کابل کې د طالبانو والي خالد قاسم د ایران او پاکستان حکومتونه له اسرائیل سره تشبیه کړل. مګر ګیله وړه ګیله د پاکستان له سیاسيونو نه لرو، امنیتي قواوو نه لرو چې دوی هر وخت
د خپل سیاسي بازۍ دپاره زمونږ خلک ښکار کړي دي او دا بیا بالخصوص په نارینه و څه کې چې په زنانه و اطفالو کېږي دا د افغانانو لپاره د زغملو وړ نه دی. خو اما د دې دواړو ملکونو حکومتونه دا یقینا اسرائیل پرسته حکومتونه دي، اسرائیل صفته حکومتونه دي. دا کوم وحشت و ظلم چې نن په افغانانو باندې روان کړی ده او دا یقینا د تحمل او د برداشت نه ده. بحث په همدې ځای نه ختمیږي بلکې د افغانانو د جبري اخراج موضوع د پاکستان په ملتپاله سیاستوالو، د پاکستان ولسي خلکو او د طالبانو د حکومت ملاتړ ملایانو کې په تاوده بحث اوښتي. نن به درته په دې اړه بېلابېل راپورونه ولرم خو لومړی به یې هلته له پرتو افغانانو راپیل کړم. پاکستان کې مشت افغانان وای د دې هیواد حکومت که څه هم د غیر قانوني افغانانو د ایستلو خبرداري ورکړې خو په ویزو راغلیو کسانو ته ویزې په اسانه نه تمدیدوي او د مهاجرت ځینې اسناد هم نه ورسره مني. په پیښور کې یو شمېر افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالۍ کمیشنرۍ مخې ته په لاریون هم راټول شوي او د مهاجرت د حقونو د تامین غوښتنه یې کړې ده. دوی ټینګار کوي چې د طالبانو له دویم ځل واکمنۍ څخه وروسته راغلي افغانان زیات ځورول کیږي او حتی په اسلام آباد کې د هغو کورنیو لپاره جوړ یوازینی ښوونځی هم تړلی چې د لویدیځو هیوادونو کیسونو نتیجې ته په تمه دي. چې ویزه لري هغوی هم بیایي، چې ویزه نه لري هغوی هم بیایي، ډېر زیات یې ځوروي. او هغه کسان چې مثلا د کورونو مالکین دي افغانانو ته کورونه نه ورکوي په ډېری ځایونو کې او که ورکوي هم په ډېره لوړه بیه باندې. د دوی ځورېدل، د دوی نیول او د دوی واپس افغانستان ته د لیږد پروسه روانه ده. نو افغان کډوال اوس هم پخوا هم او د ژمي راتګ سره هم هر کال د دې سیاسي او معاملو شکار اوسي. ښه بېلګه په اسلام آباد کې ده چې اکثر افغان کډوال کورونه پر ونړول شول او دارنګه په منصوبه سند یا کراچي په ښار کې دغه افغان کډوال ډېر وځورول شول او دا اوس هم د کراچي څخه زیاتره هغه افغان کډوال چې کوم دوی یوه میاشت ضرب الاجل د نومبر تر اول نیټې پورې ټیم ورکړی هغه کډې روانې دي. پاکستان کې د افغان کډوالو شکایتونه په خپل ځای خو په خیبر پښتونخوا کې د ملي ګوند مشرانو خبرداري ورکړه چې د پاکستان موقت حکومت د ټاکنو ترسروي دنده لري او له خپل صلاحیت پورته پریکړې نه کوي. دوی د افغانانو د اوسنیو ستونزو پړه پر پاکستان او پالیسۍ جوړونکو یې ورچولې ده. نه یوازې دا چې د کډوالو د اوسنۍ لانجې د قانوني حل غوښتنه یې کړې بلکې په ضد یې د راپورته کېدو غږ هم کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان په خیبر پښتونخوا کې د تیرې اونۍ په ترڅ کې دوه غونډو ته په بیان کې د افغان کډوالو په تړاو د پاکستان د پالیسیو مخالفت کړی دی. ایمل ولی خان ویلي داسې فکر دی نه کېږي چې افغان کډوال د پوښتنې څوک نه لري خو کله کډوالو سره د پاکستان د حکومت ستونزې وي نو بیا به یوازې د افغانستان کډوال نه بلکې کشمیری او هندوستاني کډوال به هم له پاکستان نه شړل کېږي. یاد رہے کہ افغانستان کی جو حشر نشر ہے اس کا کردار ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے ادا کیا ہے. په یاد ولرئ چې افغانستان اوس په کوم حال دی دا زموږ د نظامی ادارو د لاسه دی. کله چې افغان کډوال پاکستان ته راتلل دوی ورته ګلان غاړو ته ورچول ځکه هغه مال دوی د افغان کډوالو په نوم پیسې ګټلې. کیونکہ اس وقت انہوں نے افغان مهاجرین کے نام پہ ایمل ولی خان په یو بل غونډه کې هم ټینګار کړی دی چې په پاکستان کې د ناامنۍ مسؤلیت د افغانانو پر غاړه نه دی بلکې د پاکستاني حکومتونو د ناسمو پالیسیو پایله ده. بدامني ختمه یولس لکه افغانان نه ما درته بار بار ویلي دي کې بنو افغانانو باندې هم خبرو وکړو خو که بدامني ختمه نو دا دهشتګرد چې نن په بونیر کې سوات کې باجوړ کې تر د وزیرستانه پورې هر ځای کې ناستي دا چې چا روستي دي ایمان تیر کا بیا جنرل باجوا جنرل فیض عمران عارف الوی محمود خان او ورسره بیرستر سیف د دې خلاف کاروایي وکړه ما ته هم پته ولګي چې او ته دا شی ختمه. دا راز د نېشنل ګوند بل مخکښ غړي سردار حسین بابک ویلي د پاکستان حکومت په افغانستان کې د شر لپاره و تنظیمونه او مهاجر له افغانستان راوستل خو اوس چې په افغانانو بد ورځ ده پاکستان د کډوالو په بې عزته کولو بوخت دی. دا د ننګرهار دا د خوست دا د کندوز دا د جلال آباد او دا د کابل میندې خویندې چې په دې خاوره صورت تذلیل کېږي تذلیل یا پښتنو.
سردار بابک په یو بل غونډه کې د پښتونخوا خلک رابللي چې د پاکستان د وروستیو پریکړو پر وړاندې په کلکه ودرېږي. په افغانستان کې وو پاټای جوړ کړي وو دا واورې ځوانانو د پېښور ته راوسته پښتونخوا ته د شر دپاره او دا زموږ مسلمانان وروڼه دي دا بدل کوي دا که ګلبدین وو دا که رباني وو دا که سیاف وو دا کبلو دا کبلو دا کبلو بیا به په هغه وخت کې ولی خان بابا پاټای له پیغور ورکاو وی د افغانستان نه دلته پښتانه مشران او میندې خویندې رالي ولی خان پې خفه دی ولی خان پې خفه نو خو ولی خان ورته وی چې پردي کور ته ګټي موله او په سویلي پښتونخوا کې ملي عوامي ګوند هم د افغان کډوالو د زورولو او شړلو د حکومتي پریکړې پر ضد درېدلی. د دې ګوند مشر محمود خان اڅکزی خبرداری ورکوي چې په هیڅ چا کې دا توان او جرأت نه ویني چې له افغانانو څخه جایدادونه لاندې کړي او په زور یې وشړي. هغه د افغان کډوالو په قضیه کې پاکستان بشري نړیوالو او د پاکستان نافذه قوانینو عملي کولو ته وربللی دی. د دغه ګوند د دوو څانګو موقفونه په راپور کې ګورو. محمود خان اڅکزي یو ور بیا پر پاکستان غږ کړی چې د افغان کډوالو د ځورونې او جبري شړنې په موضوع غور وکړي. هغه ګواښ کړی چې هیڅوک به پرې نږدي چې د افغان کډوالو جایدادونه او شتمنۍ لاندې کړي او د لنډ مهلت په ورکولو بهانې ورته ولټوي. ورته وایي سړی هغه عدالت دی بیا هم عدالت ته بې قانون دلته یې هلته یې بوځه دا چې ته په شپې دروازې ټکوې و کورو ته وراوړي دا د پښتونخوا ملي پارټۍ د کارکونانو ذمهواري ده. هېڅوک په شپه د چا کور ته نه پرېږدي هېڅوک به د چا کور ته نه پرېږدي هېڅوک. د دې ګوند د جلا شوې څانګې مشر خوشحال خان کاکړ تور لګوي چې د پاکستان د موقت حکومت پریکړه د پاوځ په لاس کیږي او د مهاجرو د شړلو پریکړه اصلا د پاوځ په اشاره شوې ده او ټول بشري قوانین نقضوي. د خوشحال خان کاکړ په وینا پاکستان په افغانانو داسې حکومت مسلط کړ چې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې کوي. چې د ده نه خوښه ته باسې ته دا نسې کولی ته عالمي قوانین د کډوالو نسې په عمله کولی. موږ یونایټډ نیشن ته دا خبره کوو موږ د پاکستان حکومت ته دا خبره کوو چې یو واره ما پر دوی باندې خپل وطن سور کوي پر وطن میں جنگ ور مسلط کئی وطن میں ور در پدر کی پر وطن بانی ما یو داسی حکومت نازل کئی یو داسی حکومت میں پر دوی بانی مسلط کئی چاغت تر نن ورځ پوری جهان ندی منلی پاکستان ندی منلی انسانی حقوق پامالی او تروانه ده تا حالتا افغان کډوال پر زور نسې لږله. خوشحال خان کاکړ په نړیوالو غږ کړی چې د پاکستان د دغو اقداماتو مخه ونیسي او دوی به هم دا ډول پریکړې ونه مني. بلخوا په کوټه کې د مظلوم ولسي تحریک مشر ایوب خان پاکستاني حکومت ورن کړی چې د افغان کډوالو په نوم د خلکو د اموالو چورته ملا تړلې ده. لیکن افسوس के साथ कहना पड़ रहा है कि تاسف سره باید ویم چې زموږ یو شمېر پولیس د مهاجرت کارتونو درلودونکي افغانان او کاروباریان هم هیڅ به هیڅ په ازابۍ نیسي او پیسې ترې په زور اخلي. और गिरफ्तार करके पैसे लेते हैं. حال کې دا چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د اکتوبر د میاشتې تر اخره افغانستان ته د ستنېدلو ګواښ او مهلت ورکړی دی او د نستنېدلو په صورت کې له غیر قانوني کډوالۍ څخه د جایدادونو د لاندې کولو خبرداري هم ورکړی دی. پاکستاني پولیس کمپونو ته ورځي او خلکو ته د ژر تر ژره وتلو توصیه کوي. او په داسې حال کې چې د طالبانو یو چارواکي نظر محمد مطمئن په پښتونخوا کې ملتپالو ګوندونو ته پیغور ورکړی چې د افغانانو په اړه چوپ یاست خو هلته د پښتنو د ژغورنې غورځنګ بیان نه یوازې دا چې په کوزه او جنوبي پښتونخوا کې د افغان کډوالو د ځورونې او جبري اخراج په تړاو لاجونونه کړي بلکې غړو یې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دغې پریکړې خلاف غږ هم پورته کړی دی. په جنوبي پښتونخوا کې د پی ټی ایم یو مسؤل نور پاچا د پاکستان په اوسنی صدر اعظم تور لګولای چې د افغانستان په پاسپورت یې 15 کاله لندن کې ژوند کړی دی. هغه ویلي افغانان د پاکستان د ولسونو د ملمه پالنې هیرونکي نه دي بلکې پاکستان دا هر څه هیر کړي دي. چې افغانان دلته وسیږي پر دې باندې د چا هیڅ احسان نشته. لکه اوله خبره چې مو وکړه دا د دوی خپل وطن دی. نمکارامه خو تاسو یاست چې 40 کاله مو د افغانانو پر سر د اقوام متحده سره او د نړیوالو قوتونو سره په عربونو ډالر
واخستل او په هغه ډالرو کې مو $1 هم د افغانانو د پاره نه دی خرڅ کړی. د پی ټی ایم مشرانو افغانانو ته ډاډ ورکړی چې د پاکستان د وروستیو پریکړو مخنیوی به کوي او دوی د پاکستان پر اقتصاد هیڅ نوع بوج یا فشار نه دی راوستی. بلخوا اوسنی پاکستان کې مذهبي کړۍ د افغان کډوالو د جبري اخراج په تړاو څه فکر کوي. ګڼو پاکستاني علماو د افغانانو د جبري اخراج په طریقه نیوکه کړې ده او دا د اسلامي ورورولۍ خلاف کار بللی. مولانا فضل الرحمن په دې لړ کې تر ټولو لومړی نیوکه وکړه او د پاکستان دا پریکړه یې ظالمانه بللې ده، خو د ده په څرګندونو پاکستاني لوریو نیوکې هم کړي دي. په راپور کې نور حال نزان خبرو. پاکستان کې د افغان کډوالو د اخراج او ځورولو موضوع چې د مهال توده سیاسي او ولسي سکالو ګرځېدلې په اړه د طالبانو د حکومت قوي ملاتړي مولانا فضل الرحمن د خپل حکومت د وروستۍ پریکړې خلاف پرادانګلي. هغه پاکستاني پولیس له ټپوسانو سره تشبیه کړي دي چې د افغانانو په ځورولو او لوټلو یې لاس پورې کړی. مولانا فضل الرحمن له نړیوالو غوښتي چې د پاکستان د افغان ځورونې د لړۍ مخه ونیسي. हमारी ब्यूरोक्रेसी पुलिस अफसरान गिट की तरह उन पे زموږ ادارې او پولیس د ټپوسانو په څیر په افغانانو حملې وهي، چا نه پیسې شکوي، چا نه ځمکې لاندې کوي. دا څه حال دوی راخیستی؟ آیا همدا انساني حقونه دي؟ زه ټولو نړیوالو بشري بنسټونو باندې غږ کوم چې راشئ پاکستان کې د افغان کډوالو حالات وڅېړئ چې دلته څه روان دي. इस वक्त पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन के हवाले से इंसानी हुकूक का मुताला करें कि हो क्या रहा है पाकिस्तान का. که څه هم د مولانا وروستیو څرګندونو په پاکستان کې خلک پارولي، خو په کراچۍ کې د هغه د ګوند ملایانو د خپل مشر د څرګندونو ملاتړ کړی. مشر مو په خپل بیان کې هیڅکله داسې نه دی ویلي چې افغانان مشړئ، بلکې هغه د افغانانو د اخراج اوسنۍ طریقې سره اختلاف ښودلی. هلته یې عملیات کول. پاکستان هم ملامت دی. پاکستان له هند، چین، امریکا او ګڼو هیوادونو سره اړیکې خرابې کړي دي. اوس افغانستان سره یې هم خرابوي. یو وخت به راشي چې پاکستان به یوازې پاتې وي. چې پرېښوله چې راننوتې بیا یې پر راواچي، بیا یې وټکئ، بیا یې وډبئ، بیا یې بې عزته کړي. نو ګوره تا خو به یا ماته دروازه نه راخلاصوله، چې دروازه دې راخلاصه کړه بیا دې بې عزته ولې کړله. په سویلي پښتونخوا کې مخور دیني عالم نورالدین اغا بیا پاکستان تورن کړی دی چې ښکته ادارې له افغانانو څخه د پیسو او شتمنیو د شکولو په هڅه کې. هغه خلک پاکستاني ځواکونو ته د افغانانو په نښه کولو او ورښودلو هم منع کړي او د دوی پر ساتنه یې ټینګار کړی. مینه پکې ډېر دی. علایده د 100 روپۍ دپاره دې بیا یو اکور ته درېږي، دا هم مهاجر دی ونیسم. زه په خبر یم. نن ته زما رسوایي کوې، الله به تا د قیامت په ورځ د ټول عالم انسانیت پر مخ باندې رسوا کړي. نن ما ذلیله کوې، الله رب العزت دې د قیامت په ورځ د ټول عالم انسانیت پر مخ باندې ذلیله کړي. ما مه کوئ، ما دا خو ورځ د شپې وتلک الایام نداولها بین الناس. شپې ورځ دي، کله به ته مهاجر یې، کله به زه مهاجر یم. یو بل دیني عالم سمیع الله بیا ویلي په 25 ورځو کې د افغانانو جبري اخراج ظالمانه پریکړه ده چې عملي کېدلې ناممکن دي. مفتي سمیع الله هم له ځایي خلکو غوښتنه کړې ده چې د حکومت د دې پریکړې خلاف ودرېږي. اوله خبره خدا ده چې د حکومت ډېر ظالمانه شرط لګولی دی په دغه فیصله کې. ټولو پښتنو ته دا پکار دی چې د دې شرط خلاف اواز پورته کړي، مظاهرې وکړي، خپل احتجاج ریکارډ کړي. زموږ چې څومره په وسه کېږي د دې پلیټ فارم سره تر یو چا پورې خبره ورسول، یو حق خبره کول، دا زموږ ذمہواري جوړي. خو په پاکستان کې د شیعه ټولنې یو مشر عالم جواد نقوي ټینګار کړی چې یو شمېر هزاره او ازبک افغانان چې د په وینا خپل هم د ترهګرۍ قربانیان دي، اوس تر ښه پاکستانیانو هم ښه پاکستان لپاره ثابت شوي دي، باید د نور افغانانو په څیر ونشړل شي. جواد نقوي دا افغانانو ته د پاکستان د طبیعت او ټولو امکاناتو د ورکولو غوښتنه کړې ده. इनकी कारकर्दगी देखें, इनकी खदमात पाकिस्तान के लिए. تاسو د دوی وړتیا وګورئ، پاکستان ته خدمتونه او د مهذب اوسېدو حالت یې وڅارئ. دوی هېڅکله د پاکستاني ریاست د دښمنۍ برخه نه دي، نه د ترهګرۍ برخه دي، بلکې دوی خپله د ترهګرۍ ښکار دي. اوس داسې باید ونه شي چې دوی هم د افغانانو په ډله کې پولو ته واستول شي او وشړل شي. तो इन्हें भी ट्रकों में भर के सरहदों पे छोड़ के आ जाएं. عام پاکستانیان او پاکستاني رسنۍ د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په تړاو څه سره وایي. په پاکستان کې ګڼ شمېر داسې پښتانه او نور وګړي هم شته چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د جبري اخراج هرکلی یې کړی دی. تېره اونۍ که څه هم د پاکستان رسنیو پام فلسطین ته واوښته، خو ټولو رسنیو یې په پراخه کچه د افغانانو د اخراج د هرکلي په تړاو برنامې وچلولې. هلته نور کوم ولسي او رسنیز بحثونه وو، راپور کې اورو. د پاکستان کارپوهانو په ټلویزیوني بحثونو کې ټینګار کړی چې د افغانانو په ایستلو سره به پاکستان کې اقتصادي سمونونه راشي او د دوی په وینا چې افغانان د پاکستان په دننه او بهر کې د پاکستان په اسنادو ګڼو جرایمو کې بوخت.
په ټولنیزو رسنیو کې پاکستاني خفیه بنسټونو ځینې کمپاینونه هم وچلول او چې له مخې هر پاکستاني وګړي پر ټولنیزو شبکو د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو د هرکلي ویډیوګانې خپرې کړې. خپل ملک ته لاړ شه او روغ مطلب دا چې شپېته لکه په ایران کې پراته یې، روغ 50 لکه په پاکستان کې پراته یې، لاړ شه مطلب دا چې دغه ځای کې خپل ملک کې ژوند تېروي او که ژوند نه تېروي او که طالبان سره ملګري کېږي طالبانو سره ملګري شه، که نورو سره ملګري کېږي نورو سره ملګري شه. خپل ملک هم دی چې څه پکې کوي هغه پکې کوي. خو پاکستان بس 40 सालों में जिस तरह यहाँ रहे हैं, बड़े कारोबार इन्होंने किए हैं, तालीम उनको दिए है, तमाम तरह फैसिलिटी دوی دلته تعلیمونه او کاروبارونه وکړل. اوس چې خپل هیواد په کېدو ده نو باید دوی ولاړ شي. دا زموږ شخصي پریکړه نه ده بلکې د حکومت په کچه پریکړې دي. موږ یې ملاتړ کوو. د پوځي ادارو او حکومت د پریکړې هرکلی کوو چې وایي نور د غیر قانوني افغانانو د ایستلو وخت را رسېدلی. دا د پاکستان د اقتصاد او ځوانانو ته د کارموندنې لپاره غوره تصمیم دی. پاکستان د اقتصادي او نامنۍ ښکار دی. هیواد مو نور د دې تحمل نه لري چې کډوال دلته د میلمنو په توګه وساتو. دا پر ځای او اړینه پریکړه وه. څوک چې مخالفت کوي په غلطه دي او پاکستان ته د وفادارۍ پر ځای د نورو لپاره وفادار دي. حدیث شریف دی چې میلمه باید په کوربه دومره پاتې نشي چې په کوربه بوج شي. خود معاشي طور پر بدحالي کا شکار ہے. برعکس حال تمیشتو افغانانو له ازادي رادیو سره شریکو کړي او ستونزو کې ویلي پاکستانی پولیسو د دوی لپاره د مهاجرت دغه دیار جهنم ګرځول. اسلام آباد خیلی مشکل‌تر شده و بعد از اعلانیه نخست وزیر پاکستان تمدید ویزا بر اشخاصی که ویزاشان ختم شده تمدید ویزا خیلی مشکل‌تر شده و اگر یک شخص بخواد ویزای خود تمدید کنه ماه‌ها طول میکشه تا ویزای خود به دست بیاره و اگر بخواد زودتر به دست بیاره او باید پول گزاف را پرداخت کنه. تیره اونۍ داسې مهال چې افغانستان د زلزلې له ناورین سره لاس و پنجه نرموله په سپین بولدک او تورخم زنځیر لسګونه افغان کورنۍ هم چې پاکستان کې ترې هیلې تروړل شوې وي افغانستان ته راوړل. دا هر څه په داسې حال کې روان دي چې د پاکستان حکومت په یو تازه مکتوب کې له ټولو ایالتي ادارو وغوښتي چې په پاکستان کې د مهاجرت د هر ډول کارت او سند لرونکي افغانان ونځوي. ماشومان هم دي بیماران هم دي او یو واسې غریبانان ډېر زیات په تکلیف کې دي. دوی سره کوم د کور کډي دي هغه هم ورسره دي او دلته هیڅ نظم و ضبط نشته دوی دپاره. او اوس هم فلسطین چې د تیرې اونۍ په پیل کې د حماس وسلوالو پر اسرائیلو له څو خواو بریدونو نړۍ حیرانه کړه. د اونۍ په پای کې پر غزا د اسرائیلو خونړیو بمباریو د نړۍ سیاست کې نوي درزونه اچولي. عربي هیوادونو خپله ناسته رابللې. بایدن او یو شمېر اروپایي هیوادونو د اسرائیلو ملاتړ کړی. ترکیې د جګړې درولو غږ کړی دی. مصر فلسطین ته د مرستې رسولو هڅه کړې خو اسرائیلو ګواښل. د لبنان حزب الله او اسرائیلو هم یو بل ته مورچې نیولي. خو د روسیې ولسمشر او د چچنیا رهبر بیا د فلسطین په خوا کې د درېدو ګواښونه کړي دي. ملګري ملتونه بشري مرستو ته لارې لټوي. د غزې تر اړه محاصره ده. اسرائیلو ولسي وګړو ته له غزې د وتلو امر کړی او په دغه ښار یې خوراکي توکي اوبه او برېښنا پرې کړې ده. خو حماس هم چې لسګونه اسرائیلي وګړي یې برمته کړي د اسرائیلو د محاصرې نه ماتولو په صورت کې د دوی د وژلو ګواښ کړی. نښتې لا هم شدت لري او تر اوسه جګړه کې له 2000 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په اسلامي هیوادونو کې د فلسطین په ملاتړ لاریونونه وتلي خو غربي هیوادونو کې د اسرائیلو او فلسطین د ملاتړو ترمنځ اخ و ډب هم شوی دی. دا چې دا موضوع به تر راتلونکې اونۍ چیرته رسي زه به یې درته بله اومه ورځ کې ووایم. د نن لپاره هم دومره. په الله مسپارم.